د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سلام، وخت په خیر. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. عربستان وایي امریکا دې له افغانستان درس واخلي، د نورو ارزښتونه هم مهم دي. امریکایي رسنۍ وایي چې د سعودي عربستان چارواکو له بایرن د نورو هیوادونو ارزښتونو ته د درناوي غوښتنه کړې ده. راپورونه وایي د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان له جو بایرن سره په لیدنه کې ویلي چې امریکا دې پر هر هیواد د خپل ارزښتونو د منلو پریکړه نه کوي. د په وینا هر هیواد ځان ته ځانګړي ارزښتونه لري او د دې اړتیا ده چې امریکا درناوی ورته وکړي. بن سلمان زیاته کړې چې امریکا دې د عراق او افغانستان له جګړو درس واخلي چې هلته یې له لګښتونو او پراخو جګړو سره ونه شوی کړی خپل ارزښتونه پر دغه هیوادونو ومني. هغه ټینګار کړی چې سعودي عربستان هم ځانګړي ارزښتونه لري چې د هیواد د پیاوړتیا لپاره مهم دي او امریکا که له دوی سره ملګرتیا غواړي د ارزښتونه دې ومني. همداراز ټاکل شوی یو پاکستانی پلاوی نن کابل ته سفر وکړي. د طالبانو چارواکي وایي په پام کې ده د پاکستان یو پلاوی نن د چنګاښ په 20مه نیټه کابل ته سفر وکړي. پاکستانی پلاوی به په کابل کې د سوداګرۍ پر اړوندو مسایلو او له هغې ډلې پاکستان ته د افغانستان د ډبرو سکرو د صادراتو په اړه له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې نن له پاکستان یو جګپوړی پلاوی افغانستان ته سفر کوي. د دې وزارت ویان مولانا ظهیر ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستانی پلاوی او طالب چارواکو په لیدنو کتنو کې به پاکستان ته د افغانستان د ډبرو د سکرو د صادراتو په ګډون پر بیلابیلو مسایلو بحث وشي. نوموړي وویل د هفته د ډبرو د سکرو همدارس د بندرونو د خدماتو د 24 ساعته فعالیت او د بارتري تجارت او د ترانزیت د موضوعاتو په اړه به د صنعت او سوداګرۍ د وزارت د معین قدرت الله جمال او دغه د سیال په کتنه کې بحث وشي. هفته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت تړون دی چې دواړو هیوادونو په 1999 کال کې لاسلیک کړ او بارتر د جنس پر وړاندې د جنس تبادله ده چې د دواړو هیوادونو سږکال توافق پرې کړی و، خو پاکستان ته د افغانستان د ډبرو د سکرو صادرات د دې خبرو مهمه برخه بلل کیږي. د طالبانو حکومت 13 میاشت د یو ټن سکرو بیه له $90 څخه $200 ته لوړه کړه چې له دې سره د مالیې او د لیږد د لګښتونو سره د یو ټن سکرو بیه $280 ته لوړیږي. اوس مهال په نړیوال بازارونو کې د ډبرو د سکرو د یو ټن بیه $350 ده. پاکستان ته د افغانستان د صادریدونکو سکرو په بیه کې وروسته له هغه لوړوالی راغی چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وویل هیواد یې غواړي د افغانستان د ډبرو سکاره په لوړ تخفیف ترلاسه کړي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکوي چې له افغانستانه په منځني ډول د ورځې د 12 او 14 زره ټنو ترمنځ د ډبرو سکاره بهر ته په تیره پاکستان ته چې د انرژۍ د سرچینو له سخت کمښت سره مخامخ ته صادریږي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت ویلي چې افغانستان د مهال له هیڅ هیواد سره د ډبرو د سکرو د صادراتو تړون نه لري، خو دا راپورونو له مخې د طالبانو حکومت د سکهني کال په لومړیو 6 میاشتو کې یوازې د ډبرو د سکرو د صادراتو له درکه $40 میلیونه مالیه ترلاسه کړې ده. دا و زموږ نننۍ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.